د هغې نه بعد ورور سوال کړی دی چې دا بعضې خلک په اقساطو کښتونو باندې موټرسایکل خرڅوي، په نغدو باندې په 10,000 او په کش باندې په 20,000. نو د دې څه حکم دی وایي؟ د دې خبرې جواب وبالله التوفیق دې ته بیع التقسیط وایي، او تقسیط هغې ته وایي چې په هغې کې مبیعه هغه شی چې تا اخلي هغه تا ته مخکې میلاویږي، او د هغې چې کومې پیسې دي نو هغه تقسیمیږي په وختونو باندې. دغه پیسې په معلومو وختونو باندې تقسیمیږي چې دا به دا څیز مال راکړه او زه به تاله پیسې په دې میاشت کې به دونه در کوم، په دې کې به دونه در کوم، او په دې کې به دونه در کومه، او بیا د هغې هغه پیسې ختمې شي. نو په نغدو په یو ریټ او په قرضو په بل ریټ باندې. نو دغه مسلې دا پیژندل ضروري دي، او نن سبا په دې کې ډېر خلک دغه مسلې کوي، او شریعت چې دی دې له جواز ورکړی دی چې یو شی سړی خرڅوي نو په قرضو باندې هغه خرڅولی شي، او هغه قرضو کې چې کله هغه شی خرڅ کړي نو تعجیل الثمن چې کوم دی، چې کوم پیسې د هغه وروسته پاتې کېږي نو په هغې کې زیادت هم اخیستی شي او دا جایز دی. او تعجیل الثمن چې کوم دی دا هم جایز دی چې سړی چاله څه ورکړي او د هغه له نیټه ورکړي چې ته ماله خیر دی څه وخت وروسته پیسې راکړه. او د دې خبرې دلیل دا حدیث دی په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې د عائشې رضی الله عنها چې هغه فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اشترى طعاما من یهودي الى اجل ورهنه درعا من حدید. رسول صلی الله علیه وسلم د یو یهودي نه طعام واغست، غنم وغیره، او هغه سره زغره ورسره په ګاڼه کې ښودله. نو دا حدیث دلالت کوي په دې خبره باندې، او دا خبره ته ښکاره معلومیږي چې هغه بیع جایز ده چې د هغې پیسې وروستو شي، دغه جایز ده. او دې ته بیع تقسیط وایي، او بیع تقسیط کې هم دغه خبره ده که نه چې د هغه پیسې وروسته کېږي، او د هغه پیسې قسمونه کېږي، وختونه کېږي چې هغه به په هر وخت کې به هغه خپلې پیسې دغه سړي له ورکوي. نو په دې کې دغه خبره معلومه شو چې پیسې ورکول یو بیع کول چې د هغه پیسې وروستو شي نو دا جایز دي. او بل حدیث دی په دې کې بخاري کې راغلی، عایشه رضی الله عنها فرمایي چې جاءتني بریره، ما ته بریره راغله او دا خبره یې وکړه کاتبت اهلي على 9 أواق في كل عام أوقیه. وی ما د خپل اهل سره ما دا دغه وکړو، مکاتبت مې ورسره وکړو. مکاتبت هغې ته وایي چې یو غلام چا سره دی او هغه سره دا خبره وکړي چې زه به تا له دونه وخت پورې دا پیسې در کومه دومره په دې ټیم باندې، او ته به ما ازادې. او دې ته څه وایي، دا تقسیط یې وکړو په دې کې، او دا خپلې پیسې هغه په وختونو باندې تقسیم یې کړی چې زه به تا له دا در کوم او ته به ما ازادې. نو بریریم په 9 اوقیو باندې دغه ځان مکاتب که، او په هر کال کې یوه اوقیه ورکول. نو په کال کې یو اوقیه ورکول دا څه شو، دا بیع تقسیط شوه. نو دا حدیث په دې باندې دلالت کوي چې دغه تعجیل الثمن چې دی دا چې کله په وختونو باندې تقسیم کړي نو دا جایز دی او دا حلال دی. او نور ډېر دلایل د دې لپاره کې شته دی چې هغه دغه پیسې چې د هغه پیسې چې هغه ډېرې شي د نیټې د وجې نه نو دا جایز دي، ځکه چې یو سړی تاله یو څه شی درکوي او په قرضو باندې درکوي او نیټه درکوي، نو هسې خو نه درکوي که نه، خامخا پیسې به ډېرې اخلي. نو په دې مسله کې بیا علماو اختلاف کړی دی دې مسلې ته. نو ډېر علما هغه دا وایي چې دا جایز دي، ځکه چې دا خو دغه کوي که نه، د نیټې د وجې نه پیسې ډېروي. او بعضې علما چې هغه ډېر لږ علما دي هغه وایي چې دا حرام کار دی، او دا هغوی دا وایي چې دا سود دی، په سود کې راځي. او جمهور علما ائمه 4 هغوی دا وایي چې نه دا جایز دی او دا حلال دی. بدایع الصنایع کې لیکلي دي، دا د فقه حنفي کتاب دی چې الثمن قد یزاد لمکان الاجل
وایي د نیټې د وجې نه پیسې ډېرېدی شي. بدایة المجتهد دا د فقه مالکي کتاب دی او هغوی هم دا لیکلي دي چې د پیسو د نیټې د وجې نه پیسې زیاتېدلی شي. او الوجیز کې لیکلي دي دا د فقه شافعي کتاب دی چې دغه د نیټې د وجې نه پیسې زیاتېږي. او دغه چې لیکلي دي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه په مجموع الفتاوا کې لیکلي دي چې الاجل یأخذ قسطا من الثمن، د نیټې د وجې نه دغه پیسې دا زیاتېږي. او د هغې دلیل نیولی دی په ډېر دلایلو باندې چې الله سبحانه وتعالی په دې کې مطلقه خبره کړې ده. احل الله البیع، الله سبحانه وتعالی بیع حلاله کړې ده او ټول د بیع صورتونه دا حلال دي که هغې کې د نیټې د وجې نه پیسې زیاتېږي او که نه، نو دغه الله سبحانه وتعالی حلال کړي دي او دغه بیان کړي دي. نو د آیات په عموم باندې دا دلالت وایي مونږ د هغې نه نیولی شو چې دغه جایز دي. او بل دا نه چې دې باندې اجماع ده د علماو د مسلمانانو چې مسلمانان دغه شانته بیع کوي او دا د مسلمانانو عادت دی. دا داسې مسله ګرځېدلې ده لکه یو اجماعي مسله ګرځېدلې ده. نو که داسې وشي چې د نیټې د وجې نه پیسې زیاتې شي نو انشاءالله په دې کې جواز شته دی. اگر که شیخ الباني رحمه الله هغه وایي چې دا کار نه دی پکار او دا سود دی او ربا ده او هغه وایي چې دا په سود کې راځي، لیکن نور علما هغوی دا وایي چې دا جایز دی او دا حلال کار دی. والله اعلم.